پلار می احتیاطي کاری سړی و. په هغه وخت کې به یې څه نه ویل، خو کله چې به هغوی ولاړل نو ده به ویل. یوازې تورپوستي او سریانان په کوڅه کې خپل احتیاجات پوره کوي او یو مصری هیڅ کله داسې کار نه کوي. دغه راز به یې ویل کله چې یو منګی شراب وخوري په لښتي کې لویږي، او کله چې په ځان پوهیږي ګوري چې جامې چا لوټلې وي. کله چې به د عطرو تیزه وږمه په برنډې کې احساس شوه او داسې ښځې چې رنګارنګ جامې به یې اغوستې وې، مخونه، باڼه او شونډې به یې رنګ کړې وې او په کوڅه کې به تېرېدې، نو زه به پوهېدم چې دغه ډول ښځې له عادي ښځو سره توپیر لري. دوی به له هغه کورونو راوتلي چې د عیاشۍ لپاره جوړ شوي ول. پلار به مې ویل له هغه ښځو ډډه کوه چې تا ته وایي څومره ښکلی هلک یې، هېڅ کله د هغې بلنه مه منه او کورونو ته یې مه ورځه، ځکه چې د هغې زړونه لومې دي او د دغه ښځو په ګوګل کې داسې اور دی چې تا به وسوځوي. د دغه خبرو له امله زه له ماشوموالي له ښکلو ښځو څخه چې له عادي ښځو سره توپیر لري او دغه راز د شرابو له منګیو ویرېدم. له ماشوموالي څخه پلار خپل کتنځي ته بویم چې د هغې د معالجې رودې او لارې چارې وګورم. زه ډېر ژر د خپل پلار له ټولو کارونو، پټیو او ملهمونو سره بلد شوم. کله چې به هغه د یوه ناروغ درملنه کوله، ما به هغه ته درمل، پټۍ، شراب او اوبه ورکولې. مور مې د نورو ښځو په شان له وینو او زوی لرونکو دانو ډارېدله او هیڅ کله زما د پلار کتنځي ته نه تله. یوازې هغه وخت به راغله چې پلار به مې ورته نارې کړې. زه بزیر وم چې پلار به مې ناروغانو ته 3 خبرې کولې. ځینو ته به یې ویل ستاسې درملنه لږ وخت اړتیا لري، ځینو ته به یې ویل ستاسې د ناروغۍ درملنه کیدای شي، او ځینو ته به یوه ټوټه د مصر معروف کاغذ ورکړ او ورته ویل به یې چې دا بیت الحیات ته یوسه چې هلته ستاسې درملنه وکړي. بیت الحیات هغه ځای و چې د سختو ناروغانو درملنه به هلته کېده، او کله چې به یې کوم یو هلته واستو نو ویل به یې ای خوارکیه. له دې سره سره چې پلار مې د بېوزلو طبیب و، کله کله به ورته شتمن ناروغان هم راتلل، او کله خو به د ساعت تیري او عیاشیو له کورونو څخه هم ځینې کسان زما پلار ته راتلل چې ګرانبیه کتان کالي به یې اغوستي ول. کله چې وکلن شوم، مور مې د ماشومتوب لنګ راواغوست او د آمون معبد ته یې بوتلم چې د مصري خدایانو تر ټولو ښکلی او ستر معبد و. هلته یې د دې لپاره بوتلم چې یوه قرباني ووینم، یو اوږد واټ چې په دواړو غاړو کې په مشخصه اندازه ابوالهول ناستو تر معبد غځېدلی و. او کله چې معبد ته ورسېدم ومې کتل چې د معبد دیوال دومره اوچت و چې ما یې پورتنۍ برخه په سختۍ سره لیدای شوه. کله چې د معبد انګړ ته ننوتو نو پلورونکو هر یوه د مړو کتاب په نړۍ کې تر ټولو پخوانی لیکل شوی کتاب همدا مصري کتاب دی چې د مړو کتاب نومیږي. زما مور ته وړاندې کوه، خو موږ په کور کې د مړو یو کتاب درلود، بل ته مو اړتیا نه وه. مور مې له خپله لاسه د مسو یو بنګړی راویست او د قربانۍ په مراسمو کې د ګډون د حق لپاره یې معبد ته ورکړ. د معبد ملایانو سپینې جامې اغوستې وې او سرونه یې خریل او بیا داسې غوړ کړي ول چې پړاکې واهه. دوی پر یوه غوایي راټولول او حلالوه یې. د غوایي د دواړو ښکرانو په منځ کې یو مهر ځوړند کړی و چې داسې یې ښووله د دې سخوندر په بدن کې یو تور ویښته هم نشته. کله چې غویا حلال کړ د مور له سترګو مې اوښکې وبهېدې، خو ما د غوایي حلالولو ته پام ونه کړ، بلکې د معبد ستنو او د جنګونو انځورونو ته مې کتل چې پر دیوالونو کښل شوي ول.
کله چې له معبده راووتو مور مې زما له پښو څخه زاړه بوټان ویستل او نوي هغه یې را په پښو کړل. کله چې کور ته ورسېدو د غرمې له ډوډۍ وروسته مې پلار پر سر لاس راکېښود او راته یې وویل ته اوس 7 کلن شوې او باید ځان ته یو کسب غوره کړې، نو غواړې څه کاره شي؟ ما وویل نیت مې دا دی چې سرتیری شم، ځکه تر ټولو غوره لوبه چې ما به په کوڅه کې له ماشومانو سره کوله د سرتیرو لوبه وه. ما به لیدل چې سرتیرو ځلانده تورې درلودې او په واټونو کې به یې ګاډۍ په ډېر ځواک تېرېدلې او په عرابو یا ټیرونو کې به یې رنګارنګ رپي رپېدل. له دې پرته پر دې هم پوهېدم چې سرتیري لیک و لوست ته اړتیا نه لري او ما له هغه ماشومانو څخه چې ښوونځیو ته به تلل د لیک و لوست پر مهال د وهلو او زورونو ډېرې خبرې اورېدلې وې. دوی به ویل ښوونکی د هغه ماشوم ویښتان دانه دانه شکوي چې له بې پروایۍ خپله لیکدړه ماتوي. پلار مې زما له ځواب سره په سوچونو کې ډوبه و اغېزمن شو. بیا یې زما مور ته وویل چې خټینګړی ورکړي. مور مې ګړی ورکړ. پلار مې په یوه لاس زه ونیولم او په بل کې ګړی ونیو او د نیل غاړې ته یې بوتلم. د نیل پر غاړه مې ولیدل چې ځینې پنډیان له بیړیو څخه بارونه راکوزوي. یو څارونکی پر ملا باندې په متروکو وهي. پنډیان چې خولې پرې راماتې وې ستړې ستومانه یې بارونه راکوزول او بیړۍ یې تشولې. پلار مې وویل وګوره دغه کسان پنډیان او جوالیان دي. د هغې پوستکی دومره سوځېدلی چې د تمساح تر پوستکي هم پنډ شوی دی، خو اړ دي تر بیګا پورې تر همداسې متروکې لاندې زیار ګالي او کله چې د شپې کور ته ستانه شي نو خواړه پیاز او ډوډۍ وي. د کروندګرو ژوند هم همداسې دی او ټول هغه کسان چې په خپلو دواړو لاسونو کار کوي همداسې ژوند کوي. ومې ویل پلاره نه غواړم چې پنډي یا کروندګر شم، نیت مې دی چې سپاهي شم. سپاهیان برېښنده توري لري، د ځینو په غاړو کې د سرو زرو غاړه وي، له جنګونو څخه سره و سپین زر وینځي مریونه راولي او خلک یو بل ته د هغې د جنګونو او میړانې کیسې کوي. پلار مې څه ونه ویل. زه یې له ځان سره له هغه ځایه رهي کړم. د شرابو یوه پلورنځي ته ورغی او په منګي کې شراب راواخیستل او رهي شو. وروسته بیا د نیل پر غاړه یوې خټینې جونګړې ته ورسېدو. پلار مې سر ور دننه کړ او نارې کړې انتب انتب. یو خیرن بوډا چې یو لاس یې درلود او داسې لنګ یې اغوستی و چې له خیرو یې اصلي رنګ نه معلومېده له جونګړې راووته. ما پلار ته په حیرانتیا وویل پلاره آیا زړور او مشهور سپاهي انتب همدا دی؟ پلار مې بوډا ته سلام وکړ. هغه سړي خپل لاس د سپاهیانو په دود پورته کړ او عسکري سلام یې وکړ. د هغه د کوټې په مخ کې اوږده چوکۍ یا هغې ته ورته کوم شی نه و، نو اړ شو چې پر ځمکه کینو. پلار مې د شرابو منګی د هغه مخې ته کېښود. هغه هم په یوه لاس منګی خولې ته نږدې کړ او په حرص سره یې وڅښل. پلار مې وویل انتبه زما زوی سینوهه هم غواړي سپاهي شي. ما تا ته راوست چې زموږ د سترو جنګونو یوازینی پاتې اتل وګوري او د دغه جنګونو کیسې ستا له خولې واوري. انتب چې ګینې سپینې وریځې درلودې، خوله یې کنډاس او څېره یې قهرجنه وه. وویل په امون قسم درکوم ایا ته لیونی شوی؟ بیا یې په کنډاسه خوله مرګونې خندا وکړه او ویې ویل که ما د هرې خیرې او ښکنځلې په بدل کې چې ځان ته مې کړي دي یو غړوپ شراب ترلاسه کړی وی نو هغه حوض به مې ډک کړی و چې فرعون د خپلې ښځې د لمبېدا لپاره جوړ کړی دی. ان د یوه کال لپاره به مې د تبس ټولو اوسېدونکو ته شراب ورکولی شول. ما ورته ویل داسې مې اورېدلي چې عسکري د نړۍ له ویاړمنو دندو څخه ده. انتب ویل په دغه هیواد کې شهرت او عسکري د حیواناتو خوشایي دي چې مچان پرې راټولیږي. ما چې له خپل شهرت څخه کومه استفاده کړې هغه دا ده چې نن سبا یې نورو ته کیسې کوم
چې یوه ګوله ډوډۍ او یو غړپ شراب راکړي او هغه هم په 100 کې یو کس راکوي. نو تا ته وایم چې د نړۍ په دندو او کسبونو کې هیڅ یو د عسکرۍ په شان بد نه دی او د یوه سپاهي د ټولو ژوند ویاړونه دغه ژوند دی چې ته یې ګورې. له هغه وروسته ته به د منګي ټول شراب پر سر واړول او د شرابو تودوخې د هغه مخ سور کړ. سر یې اوچت کړ او ویې ویل آیا زما دغه ډنګر او له ګونځو ډک ورمېږ ګورې؟ دا هغه ورمېږ ده چې یوه ورځ 5 امیلونه پکې ځوړند ول او په خپله پیراون هغه زما غاړې ته اچولي ول. کله به چې د جګړې له ډګره راستنېدم دومره غوڅ شوي لاسونه به مې راوړل چې زما د کېږدۍ په مخ کې به د هغه یو څلی جوړ شو. خو نن سبا له دغه ټولو ویاړونو او سرو زرو ماته هیڅ هم پاتې نه شول. سره زر مې له منځه لاړل، مریان وینځې مې مړې شوې یا هم وتښتېدل او زما ښی لاس هم په جنګ کې غوڅ شو. تر هغې چې ځوان وم شپه ورځ به مې په دښتو کې په لوږه او تنده کې مبارزه کوله. اوس چې بوډا شوی یم بیا هم وږی او تږی یم. که دې له پلاره پوښتنه وکړې چې کله د یو عسکر لاس پرې کوي او بیا هغه ټپي لاس په سرو کړو غړو کې ننباسي په دغه کس څه تیریږي؟ هغه یو ډاکټر دی او دغه پوښتنه به ډېره ښه درته ځواب کړي. زما د بدن د هر غړي غوښه او ټوټې د جنګ په یوه ډګره کې پاتې دي. خپل غاښونه او ویښتان مې توی شول. که نن سبا ستا د پلار په شان کسان له ما سره مرسته ونه کړي باید د امون د معبد پر وړاندې سوال وکړم. له دغه خبرو وروسته ته به د شرابو منګي ته وکتل او وی ویل له بده مرغه خلاص شول. پلار مې له لاسه د میسو یوه کړۍ ویستل او هغه ته یې ورکړه چې د شرابو بل منګی وفیري. هغه یو ماشوم راوغوښت او وی ویل دغه میسي بنګړی یوسه او شراب پرې واخله. پلورونکي ته ووایه چې ښه شراب نه غواړم بلکې په منځنیو او مناسبو شرابو باندې دی. ټول منګی راډک کړي او پاتې مس د بیرته راولېږي. ماشوم ولاړ او ما له ځان سره ویل د عسکرۍ ګټه دا ده چې یو سپاهي دی لیک لوست ته اړتیا ونه لري او باید ښوونځي ته د تګ زیار ونه ګالي. ته به ویل سمه خبره دې وکړه. یو عسکر لیک لوست ته اړتیا نه لري او باید یوازې وجنګیږي. خو که سواد ولري پر نورو عسکرو به قومنداني وکړي او نورو ته به حکمونه کوي چې وجنګیږي. ناشونې ده چې یو نالوستی سړی سي منصب شي ان یوه 100 کسیزه ډله هغه کس ته نه سپاري چې لیک لوست نشي کولی. تل همداسې یو او همداسې به وي. میکاول ټاري دغه کتاب د تاریخي اسنادو له مخې چې د پاپیروس په کاغذ لیکل شوی لیکلی دی او هغه اسناد چې فنلنډي لیکوال ترې استفاده کړی لږ تر لږه له میلاد 1500 کاله مخکې لیکل شوي دي او 3500 کاله مخکې په مصر کې هغه څوک د پوځ افسر یا سي منصب نشو جوړېدای چې لیک لوست به یې نه وزده. خو په 21مه پیړۍ کې په ډېرو هیوادونو او افغانستان کې ډېر نالوستي کسان جنرالان او مارشالان شول. ژباړن نو هلکه که ته هم غواړې په راتلونکي کې په عسکرو حکمونه وچلوي باید لیک لوست زده کړې او بیا به هغه کس هم درته سر ټیټ کړي چې په غاړه کې د سرو زرو امیل وي. پر روان تخت به سپور وي او غلامان به د جنګ ډګره ته بیایي. په شرابو پسې تللي ماشوم له شرابو ډک منګی راخیستی و او بیرته راستون شو چې ورسره د بوډا سترګې له خوشحالۍ برېښېدې او وی ویل ستا پلار هیڅ وخت جنګ نه دی کړی ان د یوې لیندې مزه نشي کشولی او یوه توره له پوښه نشي ایستلی. خو له دې عمله چې لیک لوست کولی شي نن سبا ډېر ښه ژوند لري او له دې عمله چې نیکخویه انسان دی زه ورسره بخیلي نه کوم. کله چې ما ولیدل بوډا منګی په لاس کې پورته کړ او له دې ویرې چې د هغه نشه پر موږ اغیز ونه کړي او موږ هم د اوبو په لښتي کې ونه لویږو چې نور خلک مو جامې ولوټي. نو د پلار لیستوڼی مې راکاږه چې له هغه ځایه لرې شو. کله چې موږ لرې شو ته به د جنګ یوه سندره وویله او هغه ماشوم ورته خندل چې ده ته یې شراب راوړي ول. زه چې سینوهه نومیږم له خپلې دې پرېکړې تیر شوم
چې په راتلونکي کې به سپاهي کیږم او په دې توګه بله ورځ ښوونځي ته روان شوم. دویم څپرکی، ښوونځي ته تګ. زما پلار دومره توان نه درلود چې ما په معبد کې جوړ شوي ښوونځي ته واستوي، ځکه چې هلته د اشرافونو او د معبد د ملایانو یا د لومړۍ لیکې د کاهنانو زامنو او لوڼو سبق وایه او د لیک لوست د زده کولو لګښت یې ډېر زیات و. زما ښوونکی د 3مې درجې ملا ګڼل کېده چې د خپل کور په برنډه کې ښوونځی جوړ کړی و. موږ په پسرلي او اوړي کې په برنډه کې درس وایه او په ژمي کې به کوټې ته تللو. د هغه په شاګردانو کې د افسرانو، سوداګرو او کوچنیو ملایانو زامن ول چې پلرونو یې هیله کوله زامن یې د دوکانونو حساب کتاب وکړی شي او یا دا حساب وکړی شي چې د پوځ خره او اسان په غوجله کې څومره واښه خوري او د جنګ په ډګر کې د اسونو د وښو خرڅ څومره دی. د نړۍ په ستر ښار تبس کې په کورونو کې جوړ شوي دغه ډول ښوونځي ډېر زیات ول او په دغه ښوونځیو کې د محصلینو د زده کړې لګښت ډېر نه و، ځکه چې شاګردانو خپلو استادانو ته د مسو بنګړي نه ورکول، بلکې هغوی ته یې خواړه او ټوکران ورکول. د مثال په توګه د سکرو پلورونکي زوی به ښوونکي ته په ژمي کې سکاره ورکول او لرګي هم. د ټوکر اوبدونکي بچیانو به ورته ټوکر راوړ او کروندګرو به واښه او غنم ورکول. خو زما پلار به د تعلیم لګښت په درملو پوره کوه او کله به ما خپل ښوونکي ته د درملیزو بوټو جوشانده ورکوله چې په شرابو کې به خیشته شوې وه. له دې امله چې موږ ښوونکو ته د هغه د ورځني ژوند توکي برابرول، هغه به راسره سختي نه کوله او که به کوم ماشوم پر خپلې تختې ویده شو، سزا یې دا و چې پر بله ورځ به خپل معلم ته لږ شات او باقلي ورکول. کله چې به کوم ماشوم ښوونکي ته یو منګی بیر د اوربشو اوبه وروړلې، نو هغه به زموږ لپاره د جشن ورځ وه، ځکه چې کله به ښوونکي بیر وڅښل نو تعلیم او لیکنه به یې هیر شول او په کنډاسه خوله به یې موږ ته د خدایانو په هکله څو خندونکې کیسې کولې. موږ به دومره وخندل چې په کوڅه کې تیریدونکي خلک به ودرېدل او غوږ به یې ونیو چې موږ ولې خاندو. خو کله چې زه لوی شوم پوهه شوم چې زموږ ښوونکي یو ستر هدف درلود او غوښتل یې په دغو خندونکو کیسو موږ په ژوند کې له اصلي دندو سره بلد کړي او په دې مو پوهه کړي چې په ټولو خدایانو کې یو خدای شته چې سر د شغال په شان دی. دغه خدای تل د انسانانو اعمال څاري او که څوک بد کار وکړي، دغه خدای انسان هغه ځناور ته اچوي چې نیم بدن د تمسا او نیم نور د سمندري اس په شان دی او دغه ځناور به یې وخوري. هغه به ویل یو بل خدای هم شته چې د سیندونو له پاسه کشته یې چلوي او لمړینې وروسته انسان هغه ځای ته بیایي چې باید هلته نیکمرغه شي. په دغه ښوونځي کې له یوې مودې تعلیم وروسته یوه معجزه وشوه او هغه دا چې کله مې 2 شیان سره یو ځای کړل نو په معنا یې پوهه شوم. کله چې دغه تصویر پر تختی وایستل شي نو تر ټولو کم عقله کسان هم پرې پوهیږي چې څه معنا لري، خو کله چې 2 یا 2 انځورونه سره یو ځای وکښل شي، یوازې لوستی کس پرې پوهیږي چې دغه تصویرونه څه معنا لري. کله چې تاسې پر تختې باندې د یوه سړي انځور وکاږئ او یو نالوستي کس ته یې ورکړئ، هغه پوهیږي چې دا یو سړی دی. او که د یوه تمسا انځور رسم کړئ او هغه یوه نالوستي کس ته ورکړئ، هغه پوهیږي چې دا یو تمسا دی. خو کله چې یو څوک په دې پوه شول چې یو سړی له یو تمسا او یوې ونې سره یو ځای څه معنا ورکوي او د دغه انځورونو له یو ځای کولو ستاسو موخه څه ده، نو دغه کس لوستی دی. په مصر کې هغه وخت انځوریز خط دودو ژباړن. له هغې ورځې چې زه په دې پوهه شوم چې 2 یو ځای شوي انځورونه څه معنا لري، نور مې دې ته اړتیا نه درلوده چې بوډا معلم مې د درس زده کولو ته وهڅوي. دومره شوق را سره پیدا شوی و چې کله به کور ته راغلم له پلاره به مې غوښتل چې څو انځورونه سره ونښلوي چې زه یې معنا پیدا کړم. د زده کړو پر وخت متوجه شوم چې له نورو سره یو څه توپیر لرم.
مخ مې ګرد او لاسونه او پښې مې ښکل او ظریف ول، ځکه خو هلکانو زورولم او د کروندګر زوی به مې ستونی فنیوه او ویل به یې ته د انجونو په شان یې. زه به مجبوره شوم چې په خپل قلم د هغه لاس ټینګ کړم چې خوشې مې کړه، خو د دې اپوټا یوه هلک چې پلار یې افسر و له ما سره مینه کوله. دغه هلک به هره ورځ ټولګي ته یو موټی خاوره راوړله او هلته به یې د حیواناتو مجسمې جوړولې. یوه ورځ یې زما مجسمه جوړه کړه او ما ته یې راکړه، او کله چې ما مجسمه کور ته راوړه مور مې خواباده شوه او وی ویل دا د کوډګرو کار دی. خو پلار مې پوهه کړه چې که د مجسمې جوړول کوډې وي نو د پیراون په کور کې به یې دومره ډېرې مجسمې نه ایښودې. په ښوونځي کې زما د زده کړې یوه موده تیره شوه، تر دې چې یوه ورځ زما پلار نوې جامې واغوستې او زه یې له لاسه ونیولم او د امون معبد ته یې بوتلم. ویل یې نیت لرم چې تا په دارالحیات کې داخل کړم چې هلته د طبابت تعلیم وکړې. د دارالحیات ښوونځي کې د داخلېدو لپاره د معبد د مولایانو هوکړه پکار وه او پلار مې له دې امله چې ټول عمر یې د سوالګرو درملنه کړې وه له مولایانو سره راشه درشه یې نه درلوده او دې چارې په ژوند کې ډېر تاوان وراړولی و، ځکه چې په مصر کې هر څه او ټول کارونه د مولایانو په لاس کې دي. دوی د دارالحیات د ښوونځي لپاره شاګردان انتخابول، مالیه دوی ټولوله او د نیل سیند د راختو او مستېدو پر وخت به هم د سیند د راختو اندازه دوی معلوموله. دوی دومره قدرت لري چې کله فرعون څوک محاکمه کړي او دغه محکوم سړی په مولایانو کې څوک پیژندوی ولري نو د فرعون حکم هم لغوه کوي. پلار مې په دغه معبد کې څوک نه پیژندل او مجبور شو په انګړ کې پر ځمکه کیني چې د نورو په شان نوبت واخلي او بیا یې له یوه ملا سره خبرې وکړې. موږ چې سهار معبد ته تللي و تر مازدیګره پورې هلته کېناستو خو نوبت رانغی. په دې وخت کې یو کس معبد ته ننوت چې پلار مې ولید نو یې پیژانده او ویل دا پاتور دی. ما چې په دارالحیات کې درس وایه دا زما ټولګیوالو، خو اوس د فرعون د کوپړۍ سوری کوونکی دی. زه په هغه وخت کې نه پوهېدم چې د کوپړۍ سوری کوونکی څه کوي او څه وړتیاوې لري چې نور ترې بې برخې دي. وروسته چې طبیب شوم پوهه شوم چې د جمجمې سوری کوونکی هغه څوک وي چې د فرعون او نورو کسانو د سر کوپړۍ سوری کوي او هغه غدې او تومورونه ترې راباسي چې په سر کې پیدا کیږي. له دې پرته کوپړۍ سوری کوونکی هغه کس دی چې کوپړۍ سوری کوي. له سر څخه خطرناک او زهرجن بخارونه راباسي چې په سر کې ټولیږي او انسان ته ستونزې پیدا کوي. پلار چې مې پاتور ولید له ځایه پاڅېد او سلام یې ورته وکړ. پاتور هغه وپېژاند، لاس یې په اوږه ورکېښود او ویې ویل دلته څه کوې؟ پلار مې ځواب ورکړ د دې لپاره راغلی یم چې له ملایانو اجازه واخلم او خپل زوی په دارالحیات ښوونځي کې داخل کړم. پاتور وویل ستاسې هڅه ګټه نه لري او ستاسې غوښتنه به ونه منل شي، خو زه به ستاسې کور ته درشم او په دې اړه به له تاسې سره مشوره وکړم. پر بله ورځ مې پلار سهار وختي بازار ته لاړ او د خپل میلمه پاتور لپاره یو غاس لږ شات او څو دانې کبان راوړل او هغه یې زما مور ته ورکړل چې غاس پوخ کړي، کبان سره کړي او په شاتو سره پتیرې پخې کړي. کله چې د خوړو په زړه پورې بوی په کور کې خپور شو، سوالګر او ړانده د کور مخې ته راټول شول. مور مې چې هر څومره ورته وویل چې ولاړ شئ دوی ونه تلل او بالاخره مې مور اړه شوه چې یوه اندازه وچه ډوډۍ د غاس په غوړو کې دننه کړي او پر هغې یې وویشي چې لاړ شي. پلار مې په یوه منګي کې خوشبویه اوبه واچولې، ما ته یې راکړه. ویې ویل کله چې پاتور راشي د هغه پر لاسونو یې ور واچوم. مور مې د کتان یو ټوکر زما په څنګ کې راکېښود او ویې ویل کله چې د هغه پر لاسونو اوبه ور واچولې نو پر دغه کتان د هغه لاسونه ور وچ کړه. دغه کتان هغې د خپلې جنازې د پردې لپاره برابر کړی و. موږ فکر کوه چې پاتور به له معمول سره سم مازدیګر زموږ کور ته راشي، خو مازدیګر تیر شو، شپه راخوره شوه، پاتور رانغی. زه چې وږی وم د پاتور په نه راتګ خفه شوم، ځکه پوهېدم چې که پاتور را نشي ما ته هم خواړه نه راکوي. پلار مې دومره خفه و چې له تیاري وروسته یې څراغونه روښانه نه کړل او زه او پلار په برنډه کې په یوه کټ ناستو او جرأت مو نشو کولی چې یو بل ته وګورو.
پلار مې دومره خفه ناست و چې له تیارې وروسته یې څراغونه روښانه نه کړل او زه او پلار په برنډه کې په یوه کټ ناست و او جرأت مو نشو کولی چې یو بل ته وګورو. زه پر هغې ورځ پوهه شوم چې غفلت یا د وړ کسانو پر وړاندې د لویو کسانو بې پروایي د بېوزلو هغه کسانو لپاره چې کمزوري دي څومره کړونکې خبره وي. بالاخره په کوڅه کې مشالونه ښکاره شول او د مشالونو تر شا یو روان تخت تر سترګو شو چې دوه تورپوستې لیږدوي خو د مشالونو لیږدونکي مصریان ول. کله چې پاتور پر ځمکه ګام کېښود پلار مې لاس په نامه ورته ودرېد. پاتور یا له ډېرې مینې یا هم د دې لپاره چې لاس چیرته تکیه کړي زما د پلار پر اوږه لاس کېښود. پلار او پاتور د برنډې په لور رهي شول او مور مې په بیړه د پخلنځي له نغري یو لګېدلی لرګی راوړ او زموږ دوه ډیوې بلې کړې. پلار مې پاتور په چوکۍ کېنوه، ما یې پر لاسونو اوبه ور واچولې او په کتاني ټوکره مې ور وچ کړ. هیڅ چا خبرې نه کولې. پاتور ما ته وکتل او زما پلار ته وویل زوی دې ښکلی دی. بیا یې وویل تږی یم او شراب یې وغوښتل. پلار مې شراب ورکړل. پاتور لومړی شراب ویې کړل چې ډاډه شو ښه شراب دی نو ویې څښل. هغه چې د شرابو په ازمویلو او څښلو بوخت و ما ورته زیر زیر وکتل. بوډا سړی و، لنډ ویښتان یې درلودل، لنډې پښې ننوتلی ټټر او غټه خېټه یې وه. په غاړه کې د سرو زرو امیل اچولی و او په کالو کې ډېرې ټاپې لګېدلې وې. د شرابو تر څښلو وروسته مې پلار د هغه مخې ته خوږه ډوډۍ، سره کړي کبان، خواړه او میوه کېښودل. له دې سره سره چې له ورایه معلومېدل پاتور له کومې مېلمستیا راستون شوی خو د حیا او نزاکت له مخې یې خواړه وخوړل او د خوندونو صفت یې وکړ. زه متوجه شوم چې مور مې د پاتور له صفتونو خوشحاله شوه. پاتور وویل چې زما مشال وړونکو دومره ډوډۍ خوړلې چې شراب او نورو شیانو ته اړتیا نه لري. خوښه به وي چې دغه تورپوستو ته لږ خواړه او د وربشو اوبه وروړئ. ما ډوډۍ او د وربشو اوبه وروړئ خو هغې د دې پر ځای چې خوشحاله شي ښکنځلې یې کولې او ویل نه پوهېږي دغه بوډا کله روانېږي چې له دې ځایه لاړ شو. ما ورته وویل زه نه پوهېږم او بیرته ستون شوم. ومې کتل چې د پاتور مشال وړونکي تر ونې لاندې ویده دي. پر دې شپه زما پلار د دې لپاره چې خپل میلمه د شرابو څښلو ته وهڅوي د شرابو په څښلو کې افراط وکړ او له دې وروسته چې اخیستل شوي شراب خلاص شول زما د پلار طبي شراب یې هم وڅښل. بیا یې د وربشو د اوبو هغه منګی هم تش کړ چې په کور کې ایښودل شوی و. دواړه مسشول په دارالحیات کې د خپلو زده کړو د وختونو په هکله خبرې وکړې او تیرې خاطرې بیان کړې.